شهسوار خان یوسف جان ته د خپل طلاق باره کې حقیقت بیان کو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا اوس زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. دوستانو یوسف جان چې د تل په شان هنرمندانو سره انټرویو کوي او هغوی سره د هغوی د ژوند باره کې خبرې کوي. خو 3 ورځې مخکې له شهسوار خان سره هم یوه انټرویو کړې وه چې هغه پکې ډېر عجیبه حقیقتونه بیان کړل. شهسوار خان د خپل ژوند باره کې ویل چې ژوند یې ډېر سکون کې دی او کله نه چې سندرې پرېښي نو ژوند یې ډېر زیات سکون کې شوی. خو دوستانو شهسوار خان ویل همدې سکون وخت کې ما نه یوه غلطي وشوه چې ما پکې ویل چې زه بیا سندرو ته راځم نو الله جل شانه داسې سزا راکړه چې نن هم خفه یم. نور خلکو ته ونه ښودله چې سزا څه ده. خو دوستانو څه وخت مخکې چې شهسوار خان په یو ویډیو کې خپلې ښځې ته طلاق هم ورکړی نو کیدای شي شهسوار خان دا مطلب وي. نو دوستانو شهسوار خان دا هم ویل چې په دین کې سکون دی او ژوند بیا دې په اسلامي طریقه باندې تیر کړو. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د شهسوار خان باره کې څه ویل غواړئ هم ته یې په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم.